د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان وروستي هوایي بریدونه په کلکو ټکو غندلي او ویلي دي چې دا ډول کړنې د افغانستان د ملي حاکمیت څخه ښکاره سرغړونه ده. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د نن ورځې تازه او مهم خبر ته درته ښه راغلاست وایم. اشرف غني په یو پیغام کې ویلي افغانان په هر ډول شرایطو کې د خپل هیواد د دفاع وکړي او هیڅ بهرني ځواک په پرې نږدي چې د افغانستان پر خاوره بریدونه وکړي. نوموړي ټینګار کړی چې د افغان ولس یووالی او ملي احساس په د هر ډول بهرني فشار پر وړاندې کلک ودرېږي. هغه زیاته کړې چې د پاکستان هوایي بریدونه چې په وروستیو ورځو کې په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې ترسره شوي د ملکي خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او د سیمې امنیتي وضعیت له لا پسې خراب کړی دی. د نوموړي په وینا دا ډول پوځي اقدامات نه یوازې د افغانستان پر ثبات منفي اغېز لري بلکې د ټولې سیمې سولې ته هم خطر پیښوي. اشرف غني له نړیوال ټولنې غوښتل چې دغه بریدونو په اړه چوپ پاتې نه شي او پر پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان له خاورې څخه د سرغړونو مخه ونیسي. هغه وویل د نړیوالو قوانینو له مخې هر هیواد حق لري چې د خپلې خاورې دفاع وکړي او افغانستان له همدې امر حق څخه استفاده کوي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې د اشرف غني څرګندونې ښیي چې د افغانستان پر وړاندې د وروستیو بریدونو موضوع یوازې امنیتي نه بلکې سیاسي اړخ هم لري. د دوی په اند دا ډول څرګندونې کولی شي د افغانانو ملي احساسات راوپاروي او د هیواد دفاع په برخه کې د خلکو دریځ لا قوي کړي. تر دې مهاله د پاکستان حکومت د اشرف غني د څرګندونو لپاره رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو امنیتي وضعیت لا هم حساس بلل کېږي او په سرحدي سیمو کې خلک راتلونکي پیښو په اړه اندېښمن دي. ځایي اوسیدونکي وایي چې د هوایي بریدونو له امله یو شمېر کورنۍ له خپلو سیمو څخه کډه شوي دي او د جګړې له ویرې خوندي ځایونو ته تللي دي. روغتیایي ادارو هم ویلي چې که اړتیا پیښه شي د ټپیانو د درملنې لپاره هم چمتووالی لري. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو ته بیا خیر چارې.